شهید رحمه الله د فتوی طابق فرض عین ده او دا د یوازې د دې لپاره نه کیږي چې تقتلون به عدو الله. دا چې قران کریم کې الله پاک نه دی ویلي چې اعدوا لهم ما استطعتم من قوه تقتلون به عدو الله. ټریننګ وکړئ د دې لپاره چې د الله دشمن په مړ کړي. دا شل کلم د الله دشمن ور باندې وجلو او د دې نه بعد چې د الله دشمن الله مات کړو نو الله په قران کریم کې ترهبون به عدو الله ویل دی چې د الله دشمن به ور باندې ویروي. فوج زیات کوي، اسلحه زیات کوي، مجاهدین ټریننګ کوي چې څوک بیا د افغانستان او د مسلمانانو وطن ته په بد نظر ونه ګوري. دا کوم چې د داعش په خلاف په عربي نړۍ کې جنگيږي دا غوی فتوا دا چې د داعش سره سر خوځولې نو سر کټ کول ترنه پکار دي. د دوی په تسلیمولو بندي کولو باندې اعتماد نشته او نتیجه تاسو وکړه. حدیث کې مرضی لا یوفون بعهد ولا میثاق، په هیڅ وعده باندې دوی وفا نه کوي، نه په تسلیمي اعتماد او نه په خبرو باندې او نه په وعدو باندې. فکری اعداد اهم ده. دا شل کاله چې مجاهدینو د امریکایانو تقریبا په لسګونو ملکونه ور سره همکارو د ټولي دنیا سپر پاور طاقتونه او ټریننګ شوی فوجونه او دا غي سره بے غیرت غلامان میوزي شوی چا ځان باندې نوم د ملي اردوی خو چا د پولیسو چا د اربکیانو دا ټول نظامی ټریننګ شوی خلکو. خود دوی په مقابله کې په دې غرونو کې جنگیدونکو مجاهدین فکری ټریننګ شوی. خدا فکری جګړه چې وي دا پټ رواني د دې مقابله ډیره سختي. نو دا فکری اعداد هم ډیر مهم دی. فکری اعداد علما خو په خبرو کې کوي، لکه موږ د تبلیغات کو نور خو څوس نه رسیږي په منبر او په میډیا کې لګیایو د هر قسم دشمن په خلاف باندې موږ فکری جګړه کو قولن، خو مشران دوی به فکری جګړه عملاً کوي. عمل کې به دا ثابتوي چې موږ اسلام ته وفادار یو، موږ شهیدانو ته وفادار یو، کونډو یتیمانو ته وفادار یو، لکه د امیر المؤمنین مولا